اخلي چې څوک پردیو ته ځان ور اچوي او څوک چې خپل پرېږدي هغه د پردیو لاس ته ورځي. هغه پښتانه چې خپل یې پرېښي دي، قام یې پرېښی ده، ولس یې پرېښی ده، هغه د پنجاب لاس ته ورغلی مخلوق ته هېڅکله د قام په ګټه باندې نسي راڅرخېدلی تر دې پورې چې قام سره راویښ نسي، یو موټی نسي، یو جای نسي سره. د دې لپاره د لومړی د ارمان لوڼي شهادت یې بهترین مثال ده، د طاهر داوړ شهادت یې بهترین مثال ده، د علي وزیر د تر زوی عارف وزیر یې بهترین مثال ده، شهید ګیلمن صاحب یې بهترین مثال ده، مفتي منیر شاکر یې بهترین مثال ده. له هغه نه مخکې د توجه په نامه باندې یو ملا پښتون قام لاره ژبور انسان و چې هر څنګه و د هغه شهادت یې بهترین مثال ده. دغه ته ورته نور پښتانه مشران چې په دې خاوره کې په دې خاوره باندې سرک دي او دوی نن هم د هغوی شهادتونو ته مړینو ته د شک په سترګه ګوري او دا لا هم وایي چې فلانی مشر تر اوسه ژوندی ولیده. زه به یوه خبره بیخي غوسه وکړم، تا ویلې چې د لمانځه وخت ډېر وخت هم نه لرم، که نه ما غوښتل چې زه خبرې بیخي ډېرې وکړم. دغه د مړینو په حساب کې چې پښتون قام کومه قرباني ورکړې ده هغې غاړې ته، که دا قرباني د تشدد په شکل کې په داسې کمه برخه کې په یو ځای باندې ورکړي ورته ودرېږي، زه مطمئن یم چې رنګ بې زیات یې له ساړه جنګ نه دا تود جنګ تر یو څه حده پورې رنګ راوړي. بیلې یې بهترین مثال ده چې هغه څه کوي، په کومه لاره روان ده کې دي، که په جنوبي پښتونخوا په بلوچستان کې دي، چې هر ځای پښتانه دي دوی باید سره منسجم سي او هغه خلک چې دوی له شا پسې روان دي هغه ارواښاد پسرلی وایي نورو پسې تګ سړی خړمخی کړي، ګرد د لارې مبارزه کوي په وطن دننه، هغو ته د ازادۍ رنګ او غږ ورکړي، د هغو غږ دې نه خاموشه کوي. ځکه که چېرته د پاکستان او چې وسې رسېږي د امارت مشرانو په مختلفو باډرونو باندې بریدونه پرې وکړي، لکه دا په تورخم کې دا وروستی برید یې بهترین مثال و، دغسې دې په نورو باډرونو کې په نورو خطو کې د پاکستان په پوځ باندې برید وکړي او هغه غږ چې ترې واخلي. ټیم بیخي باریکه دی، بیخي باریکه ټیم دی او انشاءالله هلته بریدونه روان دي، داسې بریدونه روان دي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې بریدونه کله پاکستاني پوځیان نوشي روزانه دومره تلفات ورکوي پوستې سکوت کې. نو ډېره مننه ځکه چې ټیم کم دی، زه مانځه ته ځم چې راوخته کېږي. انجینر صاحب تاسې به بیا وغږېږئ. مننه کامواله ستړی مه شې، ته یو منټ کې وغږېږه ورور چې زه نور لایف بندوم. بس تاسو زموږ مشران استئ، ټول زموږ مشران استئ، کومې خبرې چې وکړې دا ټولې ښې دي، د افغانانو په ګټه دي، بس دا عملي شي باید. او ستا مونځ ناوخته بس ته ورشه مونځ وکړه، الله ټول روغ لري.